السلام علیکم مینوالو ستړي مه شئ په خیر راغلی. نن د سلواک سکالرشیپونو اړوند ویډیو لرو چې څنګه کولی شو د سلواکیا سکالرشیپونو ته اپلای وکړو. لومړی دا چې دغه د سلواکیا کوم سکالرشیپونه دي دا ټافل او ایلیټس ته اړتیا نه لري. سلواک چې یو اروپایي هیواد دی د راتلونکي سمستر لپاره سکالرشیپونه اعلان کړي دي چې دا سکالرشیپونه چې د لیسانس او ماسټرۍ په کچه دي د انګلیسي ژبې کوم سند ته اړتیا نه لري او د افغانستان لپاره ځانګړې سهمه یا سهم لري چې په شرایطو برابر افغانان ورته انتخابیږي. هیواد چې دی دا سلواک دی د زده کړو کچې لیسانس او ماسټرۍ لپاره دی او نوملیکنه ورته په آنلاین ډول کیږي. د نوملیکنې وروستۍ نیټه چې ده د روان 2022 کال د مې میاشتې 13مه نیټه ده. نو مختلفې څانګې دي، تاسې کولی شئ لاندې څانګو ته ایکالوجیکل انوایرمنټل ساینس دی، ایکسټراکشن اور پروسیسنګ اف ارث ریسورس دی، میکانیکل انجینیرنګ دی، کمپیوټر ساینس دی، د دې تر څنګ الکتریکل الکترونیک انجینیرنګ دی، کیمیکل انجینیرنګ اینډ ټیکنالوژي، د دې تر څنګ فوډ ساینس دی، ووډ ساینس اینډ ټیکنالوژي ده، ووډ ساینس آرکیټیکچر دی، د دې تر څنګ سیول انجینیرنګ دی، ترانسپورټ دی، اګریکلچر اینډ لینډسکیپ دی. دغه څانګې دي چې دې کې تاسې کولی شئ ثبت نام وکړئ. د دې سکالرشیپونو امتیازات چې دي د زده کړو مکمل فیس دی، د دې تر څنګ د اوسېدو لپاره ځای دی، یو اندازه د جیب خرڅ هم ورکوي، د روغتۍ بیمه، د تګ راتګ ټکټ هم ورکوي. شرایط چې د عمر هم باید له 18 کالو نه کم نه وي او له 26 کلونو څخه ډیر نه وي. بل د دې نه مخکې چې تاسې ته نور معلومات درکړم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیا د نورو ویډیوګانو لپاره د بیل آیکن در سره ووهئ. د اړتیا وړ سندونه چې دي د ښوونځي شهادتنامه ده، د لیسانس دورې ډیپلوم یا سرټیفیکیټ په انګلیسي ژبه، د نمرو ترانسکریپټ په انګلیسي ژبه، تر څنګ د زده کړې سرټیفیکیټ یا برډ سرټیفیکیټ یا هم انګلیسي تذکیره اوسي. د لیسانس کاندیدان له ښوونځي او د ماسټرۍ کاندیدان له پوهنتونه 2 ریکمنډیشن لیټره ولري. دا تاسې سره ډېر مهمه دی. عکس مو باید 3.5 پر 4 سانتي مترو کې، ریزولوشن یې لږ تر لږه بیا 350 پر 400 پکسلونو کې وي. لاسلیک شوی د سوانح خلص یا سیوي وي، انګیزه لیک یا اس او پي لیټر یا سټیټمنټ اف پرپوز وي، پاسپورټ دا هم شرط دی. امضا شوی اپلیکیشن کله چې تاسې د نوملیکنې په سیسټم کې اپلیکیشن ډکوئ نو په آخر کې د ډاونلوډ اپشن راځي، دا ډاونلوډ او بیا امضا کړئ، وروسته یې سکین او بیرته یې سیسټم ته اپلوډ کړئ. مهمه یادونه ده که چیرې کوم تحصیلي د دې تر څنګ کوم تحصیلي سند اوس تیار نه وي نو بیا وروسته کولی شئ تاسې تحصیلي سند واخلئ. اوس راځو نوملیکنه کوو. په لینک باندې کلیک کوو. دغه لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې بیا څنګه کومه در ولېږم. هر کله چې په دغه لینک باندې مونږ کلیک وکړو، دلته تاسو ته لومړی دا زه ساین اوټ کوم، مخکې نه ما سره آن و. داسې یو اپلیکیشن تاسې ته درکوي. هر کله چې تاسې خلاص کړه موبایل کې داسې یو دغه درکوي، تاسې ته وینډو درکوي. لومړی که چیرې مخکې سلواکیا ته تاسې اپلای کړي وي کوم بورس ته، تاسې به دلته ایمیل ورکوئ، پاسورډ، او که نه مې ورکړي نوی کوئ، ځان راجسټروئ، بیا به رجسټریشن ته راشئ. په رجسټریشن باندې چې تاسې کله کلیک وکړئ دلته به تاسې راشئ، خپل ایمیل به ورکوئ. ایمیل به تاسې چې هر کله ایمیل ادرس دلته تاسې ولیکه، بیا به تاسې ډایرکټ پاسورډ ته هم راشئ، پاسورډ به دلته تاسې ورکوئ. دلته به تاسې خپل څنګه کوئ پاسورډ ورکوئ. زه دا پاسورډ ورکوم. ما دلته پاسورډ ورکړه. اوس خپل نوم لیکم. دلته دا د خپل نوم مې هم نوشته کړلو. له هغه نه وروسته تخلص ورکوم. تخلص مې هم څنګه کړه نوشته کړه. راځم دا ځان رجسټر کوم. رجسټر باندې زه کلیک کوم، پاسورډ ثبت کوم. بالکل رجسټر باندې چې هر کله کلیک کوم، ښه دا تاسې ته دا تیار ما سره مخکې نه په دغه ایمیل باندې ما اپلای کړې ده. enter email is already in the database, did you forget your password. دا خو دغه دی مخکې نه دغه ما اپلای کړې. دلته تاسې ته یو بل اپشن درکوي چې تاسې مهرباني وکړئ ایمیل مو خلاص کړئ. هلته یو لینک دی، په هغه لینک باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ ایمیل کې دلته دا ویریفای کیږي. دا چې کله ویریفای شو دلته به راشئ، خپل ایمیل ادرس به ورکوئ او ایمیل ادرس هم چې هر کله ورکړه پاسورډ به ډایرکټ تاسې دلته لاندې ورکوئ، بیا به یې لاګان کوئ.
هر کوم چې لاګین که نو تاسو ته لاګین نه وروسته خپله صفحه درته خلاصیږي. صفحه چې درته خلاصه شوه نو تاسو ته لومړی دلته معلومات دلته وګورئ ما مخکې نه ثبت نام دغې ته کړی دی نو ایډیټ برخې ته زه راځم. ګورئ زه ایډیټ برخې ته راځم. دلته اپلیکیشن نه شروع کوم. اپلیکیشن نه چې شروع کړئ دلته تیار اپلیکیشن خو لومړی معلومات زموږ بیسیک ډیټا ته راځم. بیسیک ډیټا ته لومړی دلته څه وایي بیسیک ډیټا کې اکیډمیک ایئر د 2022 نه 2023 ټریپ چې د ډیولپمنګ ایډ د په ده به تاسې کلیک کوئ سلواک لیوینګ ابراډ دا به نه انتخابوئ دا به انتخاب کړئ. سینډینګ کنټري چې د اسلامیک ریپابلیک اف افغانستان د افغانستان څخه ورځم. وایي مای نالج اف د سلواک لینګویجز دا زه نه دغه کوم سلواکي ژبې باندې نه پوهېږم که چیرې اوکې کوئ بیا هلته ډاکومنټ هم غواړي دا به سیف ډیټا کوي. هر کله مو چې دا سیف ډیټا که ورپسې تاسې نه نور معلومات غواړي. نور معلوماتو کې دلته نوم دی نوم ما تیار لیکلی دی فؤاد الله تخلص سعیدي د دې تر څنګ په زیږېدو په کارت کې چې تخلص لیکل شوی مې هم ورکړی دی. جنډر به تاسې ورکوئ میل دی د دې تر څنګ میریټل سټیټس سنګل دی. ډیټ اف برث چې دی دا مې هم ورکړی دی څنګه 1909 یا د اتمې دریم. پلیس اف برث ننګرهار افغانستان به تاسې ورکوئ چې د هر یو تاسې ځای هستی. سټیزنشپ د کوم ځای لرئ د اسلامیک ریپابلیک اف افغانستان. نیشنالیټي مې افغان ده. پاسپورټ نمبر مې هم ورکړی خپل هغه د پاسپورټ د ایشو نمبر مې هم ورکړی دی. ننګرهار افغانستان بای هوم د چا په واسطه ما دا پاسپورټ اخیستی دی دغه پاسپورټ اډمنسټریشن دا به تاسې هم څنګه کوئ انتخاب کوئ. بس د دې نه وروسته به سیف ده ډیټا ان کنټینیو دا به تاسې ووهئ. بل به تاسو ته فیملی ډیټا راشي. بیا سټډي د بیا ادرس راځو دلته فیملی ډیټا فرست نیم اینډ سرنیم اف فادر د پلار لومړی او وروستی تخلص نوم دی. حکیم الله سیدي ما ورکړی دی. ډیټ ان پلیس اف برث اف فادر د پلار د زیږېدو ځای مې ورکړی دی. فرست نیم اینډ سرنیم اف مادر ما یو نوم ورکړی دی ځانه بي بي هوا مې ورکړله. نو د مور د زیږېدو ځای هغه ننګرهار افغانستان مې ورکړی. ویل یو اپلاید فار سلواک ویزا د ویزې لپاره ته کوم ځای راکې. یو شرط دا دی چې دغه کوم سټارونه چې دلته دي دا مست دا خانې باید تاسې ډکې کړئ او د کوم کې چې نه دا که ایران تاسې تر لرې هم کوئ چې کوم ځای نه غواړئ ته بیا لاړ شي. ایران نه غواړئ کوم ځای نه غواړئ ویزه دې واخلئ. دلته د ایران وګورئ دا زه لرې کوم بیخي یو ځای هم نه لیکم. کرنټ اډرس به دې ورکوئ ننګرهار افغانستان. کرنټ ټلیفون نمبر به ورکړي. فاکس نمبر خو نشته ایمیل به دې ورکړي. د تر څنګ پرمننټ ادرس به ورکړي. د دې تر څنګ ټلیفون نمبر به دې ورکړي. بیا نیم سرنیم and address of contract person in case of need information must be provided. که چیرې ستا ټلیفون شماره بند دی دوی سره ته کامیاب شي ایمیل دې کار نه کوي نو یو بل نفر غواړي چې هغه هغې ته بیا د یو حوال ورکړي. ما نوم لیکلی شوکت سیدي ننګرهار افغانستان. ایمیل مې ورکړی د هغه د کس ټلیفون شماره به ورکوي او شماره ما د ځانه ورکړې دلته. د تر څنګ ایمیل ادرس مې د هغه نفر ورکړی د سیف د ډیټا ان کنټینیو په دې به تاسې باندې کلیک وکړئ. مینوالو هر کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړم بل یو فورم تاسې ته بله خانه تاسې ته راځي هغه د سټډي ده. دلته درته څه وایي چې زه د لیسانس لپاره دغه اپلای کوم نو فرست ډیګري بیچلر ډیګري زه ورته انتخابوم. که د ماسټر لپاره کوئ تاسې به ماسټر ووهئ. زه فرست ډیګري بیچلر کوم. یونیورسټي مې په کومه برخه کې کوم زه ورته وایم په کمپیوټر ساینس کې کوم یا کمپیوټر ساینس کې نه په انجینرینګ کې سیول انجینرینګ کې غواړم. دلته لاندې تاسې ته یو معلومات داسې دغه درکړي. دلته په جنرال سیکنډري ایجوکیشن ویت سکول لیوینګ سرټیفیکیټ په ده به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې تاسې کلیک وکړئ درته وایي نیم اینډ اډرس اف د سکول کوم مکتب نه فارغ. زه ورته یم عبدالوکیل فرام سونه ورته یم 2002 نه تر 2012 پورې ما مکتب ویلی دی ما د ځانه ورکړی. سپیشلایزیشن د پس کومه برخه کې کړی دی کومه برخه کوم مضمون کې ته متخصص دی ورته یم جنرال سبجیکټ دی موږ سره. سکول اچیومنټ نمرو فیصدي به ورکړي 90%. د دې تر څنګ دا نور به تاسې پرېږدئ. بیا ورک ایکسپیرینس ته به راشئ. لاست امپلایر ان اټس اډرس کوم ځای کې امپلایر وي او ادرس دی کوم ځای امپلاید از فرام د تاریخ په ولیکئ. ورک ایکسپیرینس پرفارم ان د ایریا
هغه به ولیکئ. د مهم هم دي باید تاسې ولیکئ. هر کله مو چې دا ډک کړ بیا سیو د ډیټا ان کنټینیو په ده باندې چې کله تاسې کلیک وکئ هغې کې تاسې ته یو بل دغه درکوي چې ادرس چې دي پروفیشنسي ان سلواک نن د سلواکیا سره بلدتیا لري ژبې سره ویری ګوډ ګوډ لیس ګوډ ورته یم نن. بل په کومه ژبه پوهېږي په انګلیش باندې B1 لیول پورې تا درس ویلی که دې نه دی ویلی که ویلی دی ټیک مارک آن به کې که نه دی ویلی پرېږدئ. په فرنچ باندې پوهېږي جرمن سپینش ایټالین رشین عربیک که په دغه پوهېږئ انتخاب به کړي که نه مې انتخابوم. بل وایي پلیز انټر د فورین لنګویج یو سپیک په کومه ژبه باندې بل خبرې کولی شي. زه ورته یم په انګلیش باندې خبرې کولی شم. پروفیشن دا به هم تاسو څنګه کوئ ټیک مارک په آن کوئ. دلته دا دوه ټیک مارک آف وي زه ورته یم زه موافق یم د ستاسو د خبرو سره. دا بل ټیک مارک په مان کوئ چې زه ټولو خبرو سره موافق یم. سیو د ډیټا یعنې کنټینیو دا به تاسې ووهئ. هر کله مو چې دا کار ترسره کړو اوس به راشي اخر ته د ډاکومنټس برخې ته. که سکینر لري سکینر دا به پرېږدئ. که سکینر نه لري ورته ډو ناټ هاف سکینر. فوټوګراف عکس دی باید څه اوسي. ا فوټوګراف میجرینګ 3.5 centimeter from 4 centimeter showing the person full face with no glasses with dark lenses with the face height from the دا داسې وایي چې دغه عکس باید 3.5 په 4 سانتي مترو کې اوسي او فول عکس مخ ته باید ښکاره اوسي. عینکې دې باید نه وي یا تور کلر کې باید نه اوسي او 3.5 سوه پر 400 پکسله کې اوسي. دلته به تاسې فایل ته راشئ عکس به ورته یو دانه تاسې انتخاب کوئ. زه ورته یو عکس انتخابوم تیار ما ورته جوړ کړی دی. هماغه عکس چې کوم یو تاسې جوړ کړی یې ورته هماغه به تاسې څنګه کوئ دلته راواخلئ. زه ورته ما دا عکس جوړ کړی دی. دا په همدغه برخه کې دی. هغه نه وروسته ساین اپلیکیشن دی دا به تاسې پرېږدئ دا به وروسته راواخلئ. دلته بل چې دی ریکارډ اف د هایست لیول اف ایجوکیشن اټین دلته به تاسې کمپلیشن سرټیفیکیټ راواخلئ. دلته به تاسې خپله شهادتنامه راواخلئ. دلته به کمپلیشن سرټیفیکیټ به راواخلئ. برډ سرټیفیکیټ به راواخلئ. د ترڅنګ ریکمنډیشن لیټر چې د مکتب نه مو اخیستی یا د پوهنتون نه هغه به تاسې دلته کوئ. تیار ما سره دلته ټول شته دی ما دلته راغیستی دي. بل سی وي به دي او موټیویشن لیټر دی باید جوړ کړی هغه دې ځینه فایل کوئ. دلته فایل ته چې راشئ بیا هر کله فایل منیجر ته راځئ. فایل منیجر کې بیا تاسې دلته ورته انتخابوئ. هر کله مو چې دا ختم که پاسپورټ عکس به ورکوي بیا به سیو د ډیټا ان کنټینیو په ده باندې به تاسې کلیک وکئ. دا به تاسې سره یو څه اندازه وخت ونیسي ځکه دا فایلونه ځان سره څه شی کوئ ثبتوي. دلته ماته وایي دا عکس وایي صحیح نه دی خو تاسې به دا هر کله مو چې دا کارونه تاسې بشپړ کړل ختم وکړل دلته بیرته به راشئ دې ځای ته اپلیکیشن ته به راشئ. اپلیکیشن ته چې هر کله راغلی دا ستاسو معلومات خو به ټول بشپړ شوي که نه. دلته به دا تاسو ته چې کوم یو ښکاري ډاکومنټ دی دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. دا چې هر کله تاسو سره هغه ستاسې فایلونه دي دا ټول تاسو سره مکمل ډاونلوډ شي. هر کله چې دا فایلونه ډاونلوډ دا مخکې نه ما سره ډاونلوډ شوي دي زه ډاونلوډ اګین ګورئ دا تاسې سره ستاسې ټول معلومات دلته دغه فایل کې دي خوندي کړي دي. ګوره سعیدي سنګل دا ټول هر څه دلته ستاسې فایلونه دي. دلته به تاسې دلته امضا وکئ. دا هغه اخیری ځای درته ښکاري دغلته دې ځای کې به تاسې امضا وکئ. دلته به تاسې امضا ولیکئ او فرض مثال داسې تاسې امضا کوئ بیا باید تاریخ ولیکئ. دا به بیرته کلوز کئ. تاریخ به ولیکئ امضا به هم که هر کله چې دا امضا کو تاریخ که ډاونلوډ هم که دې ځای نه نو تاسې به بیرته خپل فورم ته راشئ. چې فورم ته دلته کله رالی نو بیا به تاسې مای اپلیکیشن ته راشئ. البته مای اپلیکیشن ته نه ډاکومنټ ته به راشئ او په ډاکومنټ کې به تاسې همدا مخکې چې دلته کوم فایل نه و اچولی دلته ساین اپلیکیشن دلته به فایل ورته انتخاب کړئ. دلته به راشئ بیا به فایل منیجر ته راشئ بیا به دې کې ډاونلوډ ته راشئ. ډاونلوډ کې فایل شته ما سره دا دی دا به ورته انتخاب کړئ اوکې به یې کړئ ورته چې اوکې هم که ورسره نو هر کله چې دا سیو د ډیټا ان کنټینیو دا به تاسې کلیک کړئ.
بس زمونږ اپلیکیشن څنګه شو هغه اوس برابر شو. زما ټول سمري رااله. اوس دې کې هم تاسې کولی شئ د دې نه بعد هم ایډیټ وکړئ، اپلیکیشن ته راشئ، هلته ایډیټ ته راشئ. فاضله سیدي دغه کوم دغه ته مې چې کړی ډیټا اپ اپلیکیشن چې دی مکمل هر څه زما دلته څنګه شو برابر شو، هر څه مکمل زما اپلیکیشن برابر شو. دغه کولی شئ خپلې دغه شهادتنامې عکس یا فوټوګراف دغه ټول ځان سره بیرته ډاونلوډ هم کړئ. سینټ اپلیکیشن به تاسې ووهئ. د نه مخکې کولی شئ که ایډیټ پکې وکړئ، که نه دې نه وروسته بیا ایډیټ نه شئ کولی. اوکې به یې کوئ چې هر کله دا تاسې اوکې کړم، بس تاسې د اپلیکیشن څنګه شو هغه سینډ شو. نو هر کله چې اپلیکیشن ستاسې سینډ شو، ستاسې سکالرشپ ته اپلای وشوله، تاسې ته اپلیکیشن نمبر درکړي چې 20 40 11 15 18 8 دا ستاسې اپلیکیشن نمبر شو او دا چې دا سټیټ شو دا سیف شو. بس هر کله چې دا سیف شو د نه وروسته بیا تاسې دا ډن شو، بس دا ستاسې د سلواکیا سکالرشپونو لپاره اپلای وشو. هغه نه بعد بیا کله چې ثبت نام ختمیږي، نتیجه راوځي، نتیجې نه وروسته بیا تاسې اپلیکیشن نمبر ورکوئ او هلته بیا چې اپلیکیشن نمبر ورکوئ بیا تاسې ته وایي چې دا تاسې کامیاب استئ که ناکام استئ. نو ډېره مننه د لیدو څخه مو چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. کور مو ودان، ښه وخت ولرئ. الله پامان.